د کې اوس په نمونو ناشنا وظیفه ده دا په وظیفو پسې چې ګرځي څومره اوچته وظیفه ده ستا څه مسله ده وایي زما کار نشته ستا څه مسله ده بچي نشي څه مسله یې ده غربت دی څه مسله یې بیمار څه مسله ده دا او دا او دین علاوه چې الله مې وبخي الله ربانې رحم وکړي الله علم راکړي الله عزت راکړي الله کامیابي راکړي زه ته وظیفه کوم د شپې چې کله هم راپاڅېدې په خوب کې چې کله هم راپاڅېدې دغه دعا ووایه دغه کلمات ووایه بیا پسې دعا وغواړه پیغمبر ګرنټي درکوي دا دعا قبلېږي زه نه وایم دا د پیغمبر خبرې دي او بیا په هغې پسې زیاتي الله اکبر چې مونځ دې وکړو دا مونځ هم قبول کړی شوی مونځ دی پوه شوي به که نه عملي کوي به که نه څه دومره ګران کار دی ته چې خوب کې راپاسې او تږی شوی اوبه پکې څکې که نه څکې ښه پاسې ښه اوبه څکې ښه بلکې دا د موبایل دا نشهیز پکې موبایل هم وګوري که چې ته کړنګ شوی او دې وزیر اعلی ته چې ته میسیج راغلی ضروري ګوري پکې موبایل که ته د هغې په ضد دا ووایې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد څه به دا ټیم درته شمار کړم چې بیا نه وایي چې څومره اوږده دعا یې راته ښوولی ګوره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله په دې باندې ولګېدو 14 سکنډه 14 سکنډه تا دا ختم کړو بیا دی الله په ما باندې رحمتونه د دنیا او د آخرت راووروه یا الله او یا الله ما وبخه او یا الله زما د دنیا او د آخرت مسلې اسانې کړه شپږو سکنډه دا شو ټول 40 سکنډه کې ته داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي 40 سکنډه کې ته داسې دعا وغوښته چې الله یې قبلوي نو که پاسې دی اودس دې وکړو 2 رکاته دې وکړو یو پاو ساعت هلته دې ولګو 20 منټه دې ولګول نو داسې یو نعمت به ته را پیدا کړي چې د دې سره مقابله وکړي قبوله کړی شوي دعا او قبول کړی شوی مونځ که نه اوچت نعمت نه دی بدبختي زمونږ ده چې موږ ته دا قسمه عبادات دا موږ ته نه دي معلوم دا زمونږ